بسم الله الرحمن الرحیم. السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. ګرانو زده کوونکو په دې هیله چې روغ او جوړ به یاست. تېر درسونه به مو زده کړي. راځو نن یو بل درس چې موږ لرو بلکې د تیرو درسونو مول، اتم ګرام او مالیکول ګرام ترمنځ ارتباط دی. نوموړی درس د کتاب 141 نمبر صفحه ده او 8 نمبر درس دی. مخکې د دې چې درس ته ولاړ سو یو وار راځو د مالیکولي نسبتي کتلې او اټومي نسبتي کتلې واحدونه وایو. د مالیکولي نسبتي کتلې او اټومي نسبتي کتلې دپاره موږ واحدونه ګرام AMU او ګرام پر مول لرو. اوس راځو دا وایي چې دا واحدونه موږ د کومه طریقه دوی ته لیکو یا د چش پر اساس موږ دا واحدونه د دوی دپاره غوره کړي دي. راځو د دې دپاره موږ یو مثال لیکو. کاربن سی د کاربن اټومي کتله 12 اټومي نمبر 6 اټومي کتله 12 او 6. اوس که چیرې موږ وګورو د کاربن په هسته کې 12 دانې پروتونونه 6 نیوترونونه دي. 6 پروتونونه او 6 نیوترونونه که چیرې موږ سره یو ځای کړو د دې مقدار 12 کیږي. اوس 12 که چیرې موږ په AMU سره وښیو هغه ځکه په AMU سره ښیو چې اټومي نسبتي کتله ده. دې ته موږ د ده خاص وزن نسو ویلی بلکې د ده اټومي نسبتي کتله چې د پروتون او نیوترون څخه مو لاسته راوړې ده نو ځکه AMU ورسره لیکلی سو. که چیرې د دغه 12 سره موږ ګرام ولیکو په تیر درس کې موږ دا وویله که چیرې د هر اتوم کتله په ګرام سره وښیي د هغه یو اتوم ګرام بلل کېږي. دا چې د کاربن یو اتوم ګرام 12 ګرامه وزن لري نو ځکه موږ د ګرام واحد هم ورسره لیکلی سو. او دریم که چیرې موږ د دې 12 سره ګرام ولیکو دغه 12 ګرامه وزن موږ وایي چې د اوګدرو د عدد په اندازه د اټومونو وزن دی. یعنی که چیرې موږ 6.0 2 ضرب لاس په توان د 23 اتومونه که چیرې دومره اتومونه موږ ولرو د کاربن د دغو وزن به 12 ګرامه سي. او اوس موږ ویلي وو چې د هرې مادې د اوګدرو د عدد په اندازه اتومونه یا ذرات د هغې مادې 1 مول کیږي. نو دومره اتومونه چې 1 مول سي کولی سو دلته مول هم ولیکو. ګرام پر مول. ګرام پر مول دا معنا لري چې د 1 مول د کاربن د اتومونو وزن 12 ګرامه دی. یعنی د دغه طریقه څخه موږ کولی سو درې سره واحدونه ورته ولیکو. هم ګرام پر مول ورسره ولیکو، هم یوازې ګرام ورسره ولیکو، هم AMU ورسره ولیکو. دا د اتومونو دپاره سو. وروسته راځو د مالیکولونو دپاره یې موږ لیکو. که چیرې موږ یو مرکب ولرو چې هغه مرکب HCl تیزاب دی. د HCl تیزاب مالیکولي کتله که چیرې موږ راوباسو د دې مالیکولي کتله 16.5 ده. یعنی که د دوی اټومي نسبتي کتلې سره یو ځای کړو د هایدروجن اټومي نسبتي کتله 1 او د کلورین نسبتي کتله 15.5 ده. دواړه چې سره یو ځای کړو 16.5 کیږي. اوس که چیرې موږ د 16.5 دا موږ په AMU سره وښیو 16.5 AMU دا د نسبتي کتله هم د مالیکولي نسبتي کتله ده ځکه یې په AMU سره ښیو. کولی سو دا 16.5 موږ په ګرام سره وښیو ځکه دا خپله بیرته د HCl تیزاب یو مالیکول ګرام هم دی. او کولی سو دا 6.5 موږ ګرام پر مول هم وښیو ځکه یو ګرام پر مول ښیو چې په 1 مول HCl تیزابو کې یا 1 مول HCl تیزاب د اوګدرو د عدد په اندازه مالیکولونه لري او د هرې مادې د اوګدرو د عدد په اندازه مالیکولونه که چیرې موږ سره یو ځای کړو د هغه په نسبتي کتله سره مساوي کېږي چې دومره ده. یا که چیرې موږ 6.5 ګرامه HCl تیزاب ولرو هغه به 1 مول مالیکولونه ولري. نو پر دې اساس سره موږ کولی سو چې د 3 سره واحدونو څخه استفاده وکړو یا 3 سره واحدونه وکاروو. هم AMU، هم ګرام پر مول او هم ګرام وکاروو. وروسته د دې څخه راځو ګرانو زده کوونکو بله موضوع چې وایو هغه د کتلو ترمنځ او د مول ترمنځ او د وزنو ترمنځ ارتباط دی چې څنګه موږ دوی یو د بل سره په ارتباط کې راوستلی سو.
د دې دپاره موږ ځینې سوالونه لرو. لومړی سوال چې حل کوو، 5 ګرامه اوبه څومره مالیکولونه لري؟ که چیرې موږ په یو لوښي کې اوبه ولرو 5 ګرامه وي، په دې 5 ګرامه اوبو کې به د مالیکولو تعداد څومره وي یا د مالیکولو شمېر به څومره وي؟ راځو د اوبو دپاره موږ لومړی د اوبو مالیکولي کتله لیکو H2O. د اوبو مالیکولي کتله 18 ګرامه ده. 18 ګرامه د اوبو مالیکولي کتله ده. 18 ګرامه د اوبو مالیکولي کتله موږ وایو چې په دې کې 6.02 ضرب 10 مالیکوله. دومره مالیکولونه په 18 ګرامه کې شامل دي. یعنې که چیرې موږ د اوبو دومره مالیکولونه سره یو ځای کړو وزن به 18 ګرامه وي. اوس موږ ته یې ویلي دي چې 5 ګرامه اوبه به نو څومره مالیکولونه ولري. که چیرې موږ دلته د اوبو ګرامونه 5 ولرو دا به څومره مالیکوله ولري؟ 5 ګرامه اوبه تلو څومره وزن یې 5 ګرامه سي د مالیکولو تعداد بیا څومره وي؟ او اوس په اسانه سره موږ چې دا سوال کوو x مو مساوي کیږي دوی طرف او وسط کوو. 5 ضرب کوو دې عدد ته 5 ګرام ضرب 6.02 ضرب 10 دا مالیکوله سوله. او تقسیم کوو یې پر 18 ګرامه. 18 ګرامه. او اوس کولی شو چې دلته موږ دوی دواړه سره اختصار کړو. 1 ګرام دلته لرو 1 ګرام دلته لرو. دواړه ګرامونه موږ سره اختصار کوو. په نتیجه کې دا عدد 15 دې عدد ته ضربوو او پر 18 تقسیموو. د دې دپاره چې موږ ته په محاسبه کې کار اسانه سي او وخت کم ونیسي د حساب د ماشین څخه استفاده کوو او په هغه باندې موږ دا سوال کولی شو چې اسانه حل کړو. 15 ضرب کوو 6.02 وروسته یې تقسیموو پر 18 1.8 کولی شو دلته 1.8 دا ولیکو او دا یې ورسره کړو ضرب 10 مالیکوله. دومره مالیکولونه. او اوس په اسانه سره موږ سوال حل کوي او د مالیکولو تعداد مو راوایستی. یعنې که چیرې 18 ګرامه اوبه دومره مالیکولونه ولري 15 ګرامه اوبه که موږ ولرو په یو لوښي کې د هغه د مالیکولو تعداد به په دغه اندازه سره وي. راځو د موضوع مطابق یا د موضوع سره تړلی یو بل سوال لرو چې 3 موله سلفوریک اسید څومره کتله لري یا سلفوریک اسید لرو 3 موله د دې کتله به څومره وي؟ راځو سلفوریک اسید لیکو H2SO 4. لومړی باید موږ د دې مالیکولي نسبتي کتله ولیکو. د دې مالیکولي نسبتي کتله موږ ټاکلې ده چې 98 ګرامه کیږي. 98 ګرامه مالیکولي نسبتي کتله موږ د سلفوریک اسید لپاره لرو. موږ ویلي دي چې د هرې مادې مالیکولي نسبتي کتله د هغې مادې 1 مول کیږي. اوس دا 18 ګرامه مالیکولي نسبتي کتله چې موږ راایستلې ده دا د سلفوریک اسید 1 مول کیږي. دلته موږ ته ویل دي چې 3 موله سلفوریک اسید څومره کتله لري. که 1 مول سلفوریک اسید دومره کتله ولري دلته موږ لرو 3 موله. 3 موله سلفوریک اسید به څومره کتله ولري. هم موږ کولی شو چې دا سوال په اسانۍ سره حل کړو. هغه په داسې شکل سره چې x مساوي کیږي په دې ځای کې موږ 3 ضرب کوو 98 ته 3 مول ضرب 98 ګرام تقسیم پر 1 مول باندې. اوس که چیرې موږ 98 ضرب کو 3 ته دا 294 او کوم چې موږ دلته مول لرو دا د مول سره اختصار کوو یوازې ګرام پاتې سو او په مخرج کې یو قیمت پاتې سو او دلته چې موږ ورسره لرو یوازې ګرام
او اوس دی که په دې باندې تقسیم کړو زموږ اکس به مساوي سي 294 ګرام سره. دا 294 ګرام چې موږ لاسته راوړی دا د سلفوریک اسید د 3 موله کتله سوله. د 1 مول کتله 98 ګرامه ده، د 3 موله کتله په دغه اندازه سره کېږي 294. وروسته راځو د هغه څخه بل سوال، دریم سوال. د اکسیجن 20 اتومونه څومره وزن لري؟ اکسیجن عنصر لرو، 20 اتومونه د اکسیجن عنصر سره یو ځای کوو چې د دې وزن به څومره وي. راځو اکسیجن لیکو. د اکسیجن اټومي نسبتي کتله چې موږ لرو دا 14 ده. 14 که په ګرام سره وښیي دې ته موږ یو اتوم ګرام ویلی سو. موږ دا ویلی دی چې 14 ګرامه یا یو اتوم ګرام د هر عنصر دا د اوګدرو د عدد په اندازه اټومونه لري. 10 اټومه. نو که چیرې موږ د اکسیجن دومره اتومونه سره یو ځای کړو د دې کتله به 14 ګرامه سي. اوس یې موږ ته ویلی دی چې 20 اتومونه بیا څومره وزن یا څومره کتله ولري. که چیرې موږ 20 اتومه ولرو د دې 20 اتومونو کتله به څومره مقدار وي او څومره اندازه به وي. او اوس دا هم د نسبت او تناسب سوال دی، کولی شو چې په اسانۍ سره یې حل کړو. اکس مساوي کېږي دا قیمت راوړو په دې کې ضرب کوو، پر ده باندې تقسیم کوو. 20 اټوم ضرب 14 ګرام تقسیم پر 6.02 ضرب 10 دلته بیا هم اټومونه دي، اټومز. اوس هغه قیمتونه چې اختصار کېږي لکه واحدونه، لکه اټوم، د اټوم سره موږ اختصار کوو. او بل قیمت چې موږ لرو اکس به مساوي سي هغه 10 دی. 10 مثبت 23 دلته لرو. دا صورت ته پورته کوو چې په صورت کې د دې علامه منفي ته اوړي. اوس راځو 20 14 ته ضرب کوو، بیا پر 6.02 تقسیم کوو. 20 ضرب 14 وروسته تقسیم کوی پر 6.02 درو 50.155. د دې جواب درو 50.55 ضرب 10 منفي 23 او واحد د دې سره پاته دی هغه ګرام په دومره اندازه سره. نو د اکسیجن 20 اتومه که موږ ولرو، 20 اتومه ډېر کوچنی مقدار کتله لري چې هغه 53.155 ضرب 10 منفي 23. دا چې منفي 23 یې واخیستی دا ډېر کوچنی قیمت دی. که چیرې تاسو تیر درسونه په فکر کې مو وي، په تیر درسو کې موږ ویلي وو چې د عناصرو د اتومونو اصلي کتلې چې دي 10 منفي 23 څخه 22 څخه 10 منفي 24 پورې منفي توانونه لري که واحد ګرام وو. وروسته راځو د دې څخه یو بل وروستی سوال چې د اوبو 10 مالیکولونه څو موله کېږي. یو بل سوال. راځو بیا هم موږ اوبه یا H2O بیا لیکو. د اوبو مالیکولي نسبتي کتله که چیرې موږ وګورو 18 ده، 18 AMU. اوس 18 AMU موږ دلته راایستلې ده، دا د اوبو مالیکولي کتله ده. که چیرې موږ په ګرام سره وښیو 18 ګرامه کېږي چې بیرته د اوبو یو مالیکول ګرام سو. موږ ته ویلی دي چې د اوبو 10 مالیکوله څو موله کېږي. که چیرې موږ د اوبو دا کتله وګورو، دا کتله یا دا کتله دا د اوبو د یو مول کتله ده، یعنی د اوبو یو مول دومره کتله لري. او دلته که موږ وګورو د اوبو د مالیکولو او د اوبو د مول ترمنځ رابطه ده. موږ ویلی دی چې یو مول د هرې مادې یو مول چې وي د هغې مادې د اوګدرو د عدد په اندازه ذرات کېږي.
لس په توان د 23 مالیکوله. نو که چیرې د اوبو دومره مالیکولونه موږ ولرو د اوګدرو د عدد په اندازه دا 1 مول سي او موږ اوس د اوبو 10 مالیکوله لرو هغه به څو موله سي. رابطه داسې لیکو 1 مول 0.02 ضرب لس په توان د 23 مالیکوله کیږي. او اوس موږ 10 مالیکوله لرو د اوبو دا به څو موله سي یا د مولونو مقدار به په څومره اندازه سره وي. او اوس په اسانۍ سره موږ کولی سو چې دا د تناسب نسبت په قوانینو باندې حل کو. دی راوړو د دې ضرب کوو او دی وړو ورته باندې تقسیم کوو. که چیرې موږ 10 دې ته ضرب کو 10 مالیکوله ضرب 1 مول تقسیم کوو پر 0.02 ضرب لس په توان د 23 مالیکوله. په داسې طریقه سره اوس کولی سو چې موږ دا مالیکولونه د دې مالیکولونو سره اختصار کو. د توان مثبت لري د یوسو صورت ته په صورت کې توان منفي کیږي. 10 که چیرې موږ یوه ته ضرب کو بیرته 10 کیږي. ایکس مو مساوي کیږي په صورت کې موږ لرو 10 مول په مخرج کې لرو 0.02 او دا قیمت چې صورت ته پورته کو 10 په توان د 23 منفي به سي. او اوس راځو 10 تقسیم کوو پر 0.02 د دې قیمت 1.661 لاسته راځي. ایکس مو مساوي کیږي 1.661 او ورسره لرو 10 په توان د منفي 23 او دلته ورسره لرو مول. یعنی که چیرې زموږ د اوبو 10 مالیکوله موجود وای یا 10 مالیکوله مو د اوبو درلودله نو د مولونو مقدار په دغه اندازه سره کیږي چې 1.661 ضرب لس په توان د منفي 23 سره. یعنی 10 مالیکولونه چې دی هغه د مول ډیره کوچنۍ برخه کیږي. هغه په دې خاطر سره چې زموږ 1 مول دومره زیات مالیکولونه کیږي. نو دا که فقط موږ 10 مالیکوله ولرو نو هغه د مول یوه ډیره کوچنۍ برخه کیږي چې منفي 23 توان یې اخیستی دی. نو ګرانو زده کوونکو زموږ درس د نن ورځې ته په همدې ځای پای ته رسیږي چې 3 موضوعات موږ په تیرو 3 درسو کې وویله: مالیکول ګرام، اتوم ګرام، مول، او د دوی په منځ کې مو ارتباط وویلی. د درې مو یو د بل سره په رابطه کې راوستله. نو په دې هیله چې ستاسو درس زده سوی، استفاده مو ترې کړې. د راتلونکي درس هم په الله جل جلاله سپارم. الله مو مل شه.